السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. یو مهمه موضوع تاسو سره شریکول غواړم. انسان ته اکثر مشکلات او تکالیف د هغه خلکو د لاس رسیږي چې کوم خلک تا پیژني. ممکنه د ستا دوستان وي، ستا خپلوان وي، ستا نږدې ملګري. که چېرته موږ تاسې وګورو د دې اصلي وجه هغه دا ده چې انسان ته مشکلات د انسان د منفي نکاتو د وجې نه رسیږي، او چې کله د انسان منفي ویک پوینټ، کمزوري نکات، کمزوري نکتې چاته معلومی شي، نو هغه خلک بیا تا ته په ښې طریقې سره نقصان در رسولی شي، تا ته تکلیف در رسولی شي. چې کله هم زموږ او ستاسې یو دشمن وغواړي چې موږ او تاسو ته نقصان در ورسوي، نو هغوی په موږ او تاسو کې مطالعه شروع کړي، زموږ او ستاسې هغه کمزوري نکات معلوم کړي، بیا د هغه کمزوري نکاتو په ذریعه باندې موږ او تاسې ته نقصان رسوي. همدغسې چې کله زموږ او ستاسې خپلوان دوستان موږ او تاسې هغوی ته خپل منفي نکات وښایو، چې کله موږ او تاسې هغوی ته خپل منفي نکات وښایو، هغه ممکنه ده بدل شي. انسان بدلیږي. کوم خلک چې نن ستا دوستان وي ممکنه ده چې سبا هغه ستا مخالفین شي. نو موږ او تاسې هغوی ته خپل منفي نکات وښایو، سبا هماغه خلک چې کله زموږ مخالفین شي، زموږ د منفي نکاتو د وجې نه موږ ته نقصان را رسوي. زه راځم د دې خپلو خبرو بل اړخ ته. هر یو کار کې موږ او تاسې مقابله کوو. د علم په باب کې مقابله کوو موږ، چې علم کې په صنف کې زه د نورو نه مخکې شم. چې کوم خلک مقابله کوي، مخکې کېدل غواړي، هغه محنت کوي. په تجارت کې که موږ تاسې وګورو چې کوم خلک غواړي زه مخکې شم، مقابله کوي، هماغه خلک بیا په خپل تجارت کې متحرک کوي او محنت کوي. په هر یو باب کې همدغسې د اخلاق هم د انسان په ژوند کې یو مهم باب دی. باید چې انسانان په دې باب کې هم مقابله وکړي، محنت وکړي، چې د نورو خلکو په لحاظ د نورو خلکو نه زیات ځان ښه اخلاق والا معرفي کړي. ورونو، د اخلاقو په باب کې څنګه چې په نورو ابوابو کې، په نورو امورو کې مقابله کول او کامیابي ته ځان رسول سختي غواړي، تکالیف غواړي، همدغسې د اخلاقو په باب کې هم کامیابي ته ځان رسول تکالیف غواړي، سختي غواړي. د اخلاقو په باب کې تکالیف او سختي څه شی ده؟ د هغې یو وړوکی مثال زه تاسو ته ویل غواړم. که چېرته تاسو د خپلو ورونو سره ورانه کړي، یا هم خپلو دوستانو سره ورانه کړي، یا هم خپلو خپلوانو سره ورانه کړي، یا هم د کار د ملګرو سره ورانه کړي، نو تاسو ته به شیطان وایي چې زه جوړې کولو دپاره ورځم، هغوی ولې ماته نه راځي؟ زه صلح کوم، هغوی ما سره ولې صلح نه کوي؟ غیرت انسان ونیسي. ورونو، معافي غوښتل د چا نه دا ډېر سخت کاري. د اخلاقو په باب کې کامیابي که حاصلول غواړئ، نو معافي غوښتل زده کړئ، معافي غوښتل خپل عادت جوړ کړئ. خطا در نه کېږي، راسن معافي وغواړئ، او که چېرته بل چا خطا کول، هغوی ته معافي کوئ. تاسې معافي غوښتل د غټو اخلاقو والا خلکو کار دی، او معافي کول دا د غټو زړونو والا، د ښه شخصیتونو والا کار دی. ورونو، خپل ځان ښه معرفي کوئ، ښه شخصیت والا، ښه اخلاقو والا. چې کومو خلکو سره تاسو ورانه کړي، شیطان به د هغوی منفي نکات ستاسو ذهن ته راولي. تاسې هغه هیر کوئ. هغوی سره چې کومې خوږې شپې ورځې تاسو تېرې کړي، خواږه وختونه تاسو تېر کړي، هغه خپل ذهن ته راولئ. د هغې خلکو صفات خپل ذهن ته راولئ. چې کومو خلکو سره تاسو ورانه کړي، یقینا چې د هغوی هم دا زړونه کېږي چې تاسو سره مینه وکړي، تاسو سره بیرته یو ځای شي، خو جرأت نشي کولی. دغه جرأت تاسو وکئ، هغوی سره جوړه وکئ. ځکه که چېرته تاسو دغه جرأت وکئ، جوړه وکئ، دا به تاسې هغوی ته ثابته کوي چې زه یو اخلاق والا انسان یم، او ما تا نه په خپلو اخلاقو کې وګټله، ما تاسې نه په دې مقابله کې وګټله. کوم ملګري چې ستاسو سره ورانه ده، د هغوی هم یقینا چې زړونه غواړي تاسو سره بیرته جوړه وکړي، خو جرأت نشي کولی. که چېرته موږ او تاسې جوړه کولو کې، په صلح کولو کې تاخیر کوو، ممکنه ده چې هغه سبا د تا نه سترګې پټې کې لاړ شي، یا ترې نه ته سترګې پټې کې لاړ شي. په وړه خبره باندې به چې دی ورانه شوي، او ټول عمر دپاره به د یو بل نه جدا شئ. ورونو، که غواړئ چې محبت واخلئ د خلکو نه، محبت حاصل کړئ، نو خلکو ته محبت وړاندې کړئ.